د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرچینې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ترکمنستان د ولسمشر له مرستیال ترمنځ لیدنه د غزني سیمهیز روغتون د نیمه پاتې رغنیزو چارو د بشپړېدو په اړه د عامه روغتیا وزیر او د ملي پراختیا شرکت له رئیس ترمنځ لیدنه او پاکستان کې د روسي امنیتي پیښو کې د 15 پاکستاني ځواکونو وژل کېده. د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د سلبغې 12 نیټه ده. زه عزیز یم د بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې ټاکل شوی چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون نن د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر رشید مردوف او د هغه له مل پلاوي سره په هرات ولایت کې لیدنه وکړي. ویل کېږي په دې لیدنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې ترسره شي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د ملي پراختیا شرکت له رئیس عبدالرحمن اتاش سره د غزني سیمهیز روغتون د نیمه پاتې رغنیزو چارو ژر بشپړېدو په اړه لیدنه وکړه. ښاغلي جلالي په دې لیدنه کې وویل چې د یاد روغتون د رغنیزو چارو بشپړېدو سره به د غزني اوسیدونکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر لا پیاوړتیا او اسانتیا ومومي. ورته مهال د ملي پراختیا شرکت رئیس ډاډ ورکړی چې د دې پروژې پر وخت بشپړېدو لپاره به لا زیاته هڅه وکړي. زابل کې راستنیدونکو لپاره دویم ښارګوټی پرانیستل شو. د مسؤلینو په خبره دغه ښارګوټی 4330 جریبه مساحت لري او د پلان له مخې راستنیدونکو لپاره 15000 نمرې په نظر کې نیول شوي چې هر کډوال ته به یوه نمره ورکول شي. همداراز په دې ښارګوټي کې روغتیایي مرکزونه، جوماتونه، ښوونځي، دیني مدرسې، دارالعلوم، تفریحي پارکونه او سپورت لوبغالي، سوداګریز مرکزونه او ځینې نورې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. او روسي خبر ده چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې بلوچستان کې د بلوچ آزاد غوښتونکو غورځنګ په عملیاتو کې 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو دغه راز په دې نشراتو کې د 92 بلوچ آزادي غوښتونکو سرتیرو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې بلوچ آزادي غوښتونکي غورځنګ 13 ورځ په بلوچستان کې د پاکستان حکومت او پوځ پر وړاندې د هیروف 2 په نوم عملیات د پیل اعلان وکړ چې د دې عملیاتو په لومړۍ ورځ کې د دې ایالت د مرکزي ښار کویټې په ګډون بیلابیلو ښارونو کې پر دولتي او نظامي ځایونو سخت بریدونه وکړل. قدر مدونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.